معرکہ پدوم کول بندے بدر معرکہ شویدو صحابہ کرام 313 دے کافر تعداد پسر نہ بوندو اللہ رسول دشپے پٹیم بندے دعا تا ویلوڑ دا جوڑی اور ابا وعدہ دے پرشتیا کا وعدہ دے سرا کری اور ابا وعدہ دے پرشتیا کا تو دے مدد ضرورت تا دا وڑی کا جماعت تے صحابہ کرام دا یا اللہ چپ سے ایمانے سرے تپیرندلے نن کا دا پوتے نشی پا مختم زکاوے تو دے نو خستلے ان سے پوتے نٹی یا اللہ مدد یا اللہ مدد حضرت پویشا بندے پڑکائی علون دے روانش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو گیش پا بدل کھڑا بس کا یا رسول اللہ لاروی دلی دی بس کا یا رسول اللہ لاروی دلی دی اللہ رب العالمین سرنگ مدد کئی یو صحابی اللہ رسول تکار گزاری بیان آئی کہ زب یو کس پشے روانو یو مشرک پشے روانو چے مول چے قاتل یک دے مخیط روان دا زب پسے روانی ویچی دا سے پا ہوش کرے تیرے دل و دا ہوش میں انہور ود اقدم یا حیزم اقدم یا حیزم اقدم یا حیزم ویچی دا چے کافر تا اور راسدنا پڑ مخی پرہوے تو پیدا کٹ تو تک تیر ہوشتا دا یا رسول اللہ چے دا تشایوی اللہ رسول اور تو خاندل کہ دا حیزم دے جبر الامین دے ہوش پہ نوم دا حیزم دے جبر الامین دے ہوش پہ نوم دا جبر الامین و فرشتیر کی دے شویے دا غمائن دون تا دے بادر مائن دون تا دیار لاس صحابہ کرام شہیدون شویوی مدرش پینز مہاجرین اوت صحابہ کرام دے انسارے دا اللہ رسول چی دا دیار لاس کا سونس پرلی بھی خور دے دا پزڑوے ستر شوی دا پزڑوے ستر شویوی اللہ رسول بندے چی کم حالات و تکلیفات رو گلی دی بلکل تب پسے احد مائن دون گرم دا احد مائن دون سے مخیطا لاس صحابہ دی لاس وڑا صحابہ کرام شہیدون کے جی لاس وڑا صحابہ کرام مصحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارش دریمی دا آغا صحابی دا چی رخپلے زونی ٹول خواہشاتی پریشی او غربت و فقر و تنگ دستی تے لبائی کی علوی دی محمد مصطفیٰ دے عشق تے وجنا مدینے تر غلو دخپلوش جانڈاوا اے چی کلا شہید شا جانڈا چاولے تا اللہ نویر کولا یو کتوب میں کہتے چی دی موسیٰ ابن عمر پشاکل سے اللہ تعالیٰ فرشتار چیگا کیزا کری دو اے پلوش جانڈانی ہولی دو ورست طرف نا صحابی یا اللہ رسول راہ پکا یا صحابی پدیش موتا گمان دا یا اللہ رسول راہ پکا یا صحابی راگی پوکو مصحب ملخیتا دریما دیگه فرشتے مخ پشر ہوڑو یہ شکل میں دے مصحب ہوندے دا خو مصحب زنی آ شہید شوا دا آ شہید شوا دا دسے حالات و تکلیفات اللہ رسول مخیط اللہ صحابہ ٹول شہیدون شد عطبہ بن ابی وقاس مقام اندہ کرلا عطبہ بن ابی وقاس لعلم مقام اندہ کرلا کونے روح است اللہ رسول بندے کونی گزارو کو اکونا روغای دے اللہ رسول پدے اولون دینی غوش بندے ہو لگے دے غوش موت دور شنڈے ہو لگے دے اور شنڈے موتش لے وینا روان اشلا یو بدبخت روغای اللہ رسول بندے دے تیرے گزارو کو اللہ رسول پسر بندے دے اس پنے ٹیپیے وا ٹیپیے اسی رلا تیرا پنانا وطلا دے طرفنا وینے روان اشلے اگر ٹیپیے شے چکیم ہو دا اللہ رسول پر مخ بندے نناویت اللہ رسول بے ہوشم سکے طرف تا روان دا جانے سار صحابہ کرام پر اورا سدل و محمد مصطفیٰ پر غیر سے وہ خست دے اوہد لمن تے چیک اوہد پاگا کم غور سے لمن سے آغتا اور رسو اللہ رسول چی دا سے کونی تا ٹیک ور کو کونی تا یو مستند علمنا میں دا خبرہ روی دلی دا مو پا کتوب سے ندی دی دلی یارا چی دا ستا بیاناؤں دا دے کتوب خبرہ در تکاؤں ایک خبرہ کولا وچی اللہ رسول چی بے حشیہ پا حالات سے کلے کونی تا دا سے ٹیک ور کی دا سے وچی کونی او پیٹون دے چھتے اللہ رسول کونا ورطا پیسٹ دے مو میں پشان بندے او دغه بدبخت حلقے نہ پیٹون دے دغه بدبخت حلقے نہ پیٹون دے اللہ رسول بندے عزت مند دا حالات تیر شل دے احد پا مارکا دا حالات و تقریبات پا بندے تیر شل بیا عزت مند اللہ رسول خیب ویدے چی دے عمرے دے پڑھا صحابہ کرام تاول خیب میں ولید صحابہ کرام تایر شل چی عمرے تاوی میش دری میں عمرے تا چی کلا لوڑ لانڈا دا خودے بیا مقام تاورا سیدل کافر دے طرف نہ خبر رو گئی میش تو سے تا اجازت نہ دیر کئی چی حرام تا داخل سیے میش کو جنگ در سرا کئی اللہ رسول تی میش جنگ تا نہیں رو گلی میش عمرے آدائی گی دے پورا رو گلی خبرے لگی آشلے دے اللہ رسول دے طرف نہ مذاکرات دے پورا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا پوش عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کلا ہی دے ویرہ گئی اگے سردرون سر ملاو شو خبرے کولے اگے ارتویل چی عثمان میش صحابہ و اللہ رسول حرام
ته نر پرېږدي میر دا فیصله کړې ده پسې درغلي او ته چې خوښ یې ته خالي په خپله باندې طواف یې وکړه په دې حرم ښه عمره یې وکړه خو الله رسول ته د داخلې اجازه ته نشته عثمان غني عاشق رسول ورته وي چې داسې عمره او طواف زه څه کوم چې محمد مصطفی نه وي ورسره صحابه نه وي ورته داسې طواف عمرې نه دي په چار وخت یې ډېر سره تېر کړ ایک طرف ته الله رسول ته خبر راغی چې عثمان غني رضی الله تعالی عنه یې شهید کړه ده دا خبر پیلاو شو الله رسول ډېر غمناک شو ډېره غم صدمه ورته ورسېدله داسې یوه دقیقه ونه وه دغې لاندې کښېنستېده صحابه کرام سره بیعت کوي په مرګ باندې صحابه مرګ باندې لود بیعت کوي الله رسول ورته وایي سې پرې دی چې په وجود شي سې غړېږي او په پښې درېدی شي موږ د دغې خلکو خلاف جهاد کوي صحابه کرام بیعت ورسره وکړو په مرګ باندې د دغې ونې لاندې بیعت یې ورسره وکړو دغه نه بعد عثمان غني رضی الله تعالی عنه راغی عثمان غني رضی الله تعالی عنه چې واپس راغی د یې سره سهیل یو د کافرې د طرف نه مذاکرات یې دپاره راغی شرایط یې داسې پرې کښېږدول چې هغه شرایط یې قبلول رسول ورسره منظي راکړه چې بس رېغه تاسې چې څرنګه وي مې واپس درېمي بلکل ته خیر د عمرې ته راشي چې کله فیصله لیکله شله الله رسول ورته وویل چې لیکه بسم الله الرحمن الرحیم او کافرانو سردار ورته وویل چې رحمان سیکته رحیم سیکته زه رحمان نه پېژنم هغه زړه خبره لیکه اللهم باسمکه بسم الله الرحمن الرحیم مالکه شادو مالکه دمره حالات او تکلیفات او دمره په پېرې وړي وماني بیا ورته وویل علی رضی الله تعالی عنه معاهده لیکله الله رسول ورته وایي چې لیکه هذا ما قاض علیه محمد رسول الله دا هغه معاهداتو چې د محمد رسول الله د طرف نه معاهده کېږي لګیا دو لیکله شي فیصله هغه ورته وویل چې دا محمد نه رسول الله درې کیې په دا خو مې در سره جنګ ده چې محمد د الله رسول نه یې د الله رسول نه یې وخلا الله رسول کې توب لیکي الله رسول ورته او خلق د الله په ذات مې د قسم چې زه د الله رسول یم د الله په ذات مې د قسم چې زه د الله رسول یم هغه بیا نور سره ماني نه رسول الله نه درې کا داسې ولیکه محمد بن عبد الله الله رسول بیا ورته وایي ټیک تو علي رسول الله نه درې کا محمد بن عبد الله ولیکه علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای د الله رسوله دا خبره به مونه هضم کېدای نه شي هر څه مې ولیکل خو تو د نوم نه رسول الله کټ کړ یا رسول الله دا جرأت خو مستخیزه نه الله رسول ته چې نه یاره څه نشه کوئ الله رسول په خپله لګیا شو هغه کټ کړي الله رسول په خپله داسې ولیکه چې محمد بن عبد الله ټوله زندګي د باندې په داسې حالاتو چې درته تېره کړې ده حالات او په تکلیفات شی درته تېره کړې او په هر مقام باندې تو غم کړه ده د تو غم یې کړه ده د تو د آخرت غم یې کړه ده د نسلې غم یې کړه ده الله رسول ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې څوک چې د ناروغ نشي هغه فرشته روانه ده چې په دا شو حسین رضی الله تعالی عنه وړي کا بچای ده ام سلمه په یار جلو سونی ول بچیا نه وسه د ټیپ په باندې کویره نه الله رسول ته یې ته ورچک شو الله رسول ته مخه تکیما فرشته وا وی چې یا رسول الله دې بچی سره ته محبت کوي چې په دې شه ده وی چې ویل ته نه پیژنې دا خو مو بچای دې فاطمه بچای حسین دا هغه فرشته ورته چې ما اندون درته وشه چې دغه بچی وینه باندې ویلوړ شي وی چې ته وشه الله رسول چې وکړله ام سلمہ نه وتلا اې دې الله رسول مو خو ډېر مانه کو کووډ کا داروغه سره وشل الله رسول ته ام سلمہ دې ته مې نه دي جوړلې چې دا حسین ویل ته ناروغه تاسو میټا ورته خلاص کړي شګه نه ټاکو وی چې دا دې اغ مې دون شګه دې چې مو دې دغل ماسی وینه په شته دغل مې دون شګه دې یو کتاب مې کته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره د قافلې روانو دا الله رسول دا خبره کړي علی رضی الله تعالی عنہ خبرو داسې د سمندر په کناره باندې چې کله د کربلا مایندون داسې ښکارا شو دا کسونه ته ویل چایرې مایندون ویني دا هغه مایندون دا چې په مخ د مځکه و افضل ترین خاندان په دغه ځای کې ذبح کېږي و وینې ویتې دي داسې نور دی چې مو بل بچه حسین رضی الله تعالی عنه المسیون نه دا هغه خاندا هغه زوی ده چې په یو ځای باندې د حسین د پورا محمد مصطفی دعاوې نه کړي چې کربلا قایمه نه کړي کربلا قایمه نه کړي د موتو د پورا دعاګونه کړي دي نن موته د موته د محمد مصطفی طریقه خون نه روکي د سنت خون نه روکي د
طریقہ خوان نہ روکئی د طرز زندگی خوان نہ روکئی د تعلیمات خوان نہ روکئی مغرب واغا ککڑ و گند بیون خلق چی کم رواج میں تبدیل گئی آمیر وی چی دا خوان دوار دا و دے خوندے گئی کم چی محمد مصطفیٰ تر اوڑی دی آمونک نکبلائی و محمد مصطفیٰ سمر در تر احسان دا حسین تا دعا نکئی حسن تا دعا نکئی تو تا دعا کئی و میشتر اپنا سمر پہ وفائی دو اللہ رسول کیر تروئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی اولی دو چا اللہ رسول خوش اللہ یا رسول اللہ موتا دعاو کا اللہ رسول دعاو تکئی اللہم اغفر للعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت یا اللہ دے عائشہ مکش ورستے پڑھیا ٹول گنائی نماف فرما عائشہ دے مرا خوش اللہ چی ساری سینے پلا رو گئی اللہ رسول تئی عائشہ مو پا دعا بندے خوش اشلے ویچی یا رسول اللہ تو پا دعا بندے خوش اشل اللہ رسول تئی والذی نفس محمد بیدہی پیغ ذات میں دا قسم ویچی دے محمد مصطفیٰ روح تے دے پا قبضے و پا قدرت شدہ اے عائشہ کیما داو میں چی توتا اکڑلا ہر منظر پا شعورستے ہر امتی دے پورا دا دعا کرو شکیم امتی دا گنانگور امت کیم امت چی دے محمد مصطفیٰ دے سنت بے عزتی کئی کیم امت دا گنانگور امت چی قبر آخرت کلا گوریانا دے مرا خامی دے تو کڑلا دے مرا احسان من نبی اللہ تعالیٰ مشتو سے تارو کڑلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے دے اللہ رسولہ محشر پا میں دول شوے دے چیرے کو لاٹھاؤں چیتا دے مودے پورا سفارش روکے اللہ رسولہ تاوی چی دے میزان تلے سنگا میں گورا میزان تلے سنگا یا رسولہ کازوی ملاو نشلے ویچی بے بے دیغن آباد پولے سرات سنگا لاٹھاوا آدشے ملاو نشلے ویچی بے میں دے حوض کوثر سنگا لاٹھاوا اوہ انس پدغ دریز ویشوے پیوز ویشے خام خدرتا ملاویشن دوی چا دے پورا ویلوڑی پا پولے سرات بندے گناہگار امت دے پورا چا دے پورا ابو بکر دے پورا نا ابو بکر بابا ریشق اللہ رسول فرمائی کہ دے ہر چا دے شگڑے بدل مو پا دنیا سے پرے کڑا دا یو کس شگڑا پا مو احسان پوتے دا چاگا ابو بکر دا پروزے قیامت اللہ رب العالمین دے غی بدل ورکائی ابو بکر تا ویلوڑ دا نا عمر تا ویلوڑ دا نا عمر بابا ریشق اللہ رسول فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر مونا بعد نبیر تلاوے عمر و عثمان پا بارشے نا شرع مبشران دا علی پا بارشے نا جنتی دا شرع مبشرانا طلحہ زبیر پا بارشے نا فاطمہ دے پورا نا دے جنت تے شزینا سردار دو حسن و حسین دے پورا نا دے جنت تے زونوں نے سردرون دی شاہ دے پورا پا کولے سرات محمد مصطفیٰ ویلوڑی دب گناہگور امت تے پورا گناہ نیک خوی دستر کے پراپ شے پا تیرے وی چاہتا ویلوڑی دب گناہگور امت تے پورا میزان تلت ہنگاوی چاہتا ویلوڑی دب گناہگور امت تے پورا جو حدیث مبارک شر دریمی اللہ رسول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ موتر اختیار رو تو پدوے خبر شیچے کی ماں دے خوشا دو وچی وعدہ خبرہ کہ اللہ دے طرف نا فرشتہ رو غلو ہوئی ویل کہ دا دے خوشا دو چی دا نیم امت بغیر دے حساب نا جنت تا داخلوں دا نیم امت سروے دے حساب کم کہ دا دے خوشا دو چی تی چاپ بارش سفارش کوئی بے جنت تا در سر بیا اللہ رسول صحابہ توی کہ بے دوستا پاتشتا مو کی ما خوشا کرا وچی مو دا خوشا کرا چیزی چی چاپ بارش در توی آئے مو سر جنت ویلے دا خوشا کرا ٹول امت غام دور کرا جا ٹول جنت تا دورتی ایکی میں خلق غام دور کرا چاہت دل سناتے پہرے ٹوکی کری دے ایک امت غام دا دے ایک امت غام دا چاہت دل سنات زندگی خوان نویر کئی دے ایک امت غام دور سرا چاہت دے گنہ بازورین گرم دی دے ایک امت غام دور سرا چاہ سید کاروبار پسید بندے کئی دے ایک امت غام دور سرا چاہ دے زنے اڈے چلائی دے ایک امت غام دور سرا دوقا و فراڈ یہ پمیزاد شئی دے امت غام دور سرا در بیغی عادت جوڑ شوئی دے امت غام دور سرا دے امت غام دور سرا چی زی چی سفارش کن چی مصر جنت تگوش زی چی سفارش کن حوض کوثر بندے ویلوڑی موتو دے پورا ویلوڑی و عزت بندے اللہ دس نبی دے رکھڑا دا اللہ مشتو سے تا دس نبی رکھڑا دا